د کہانی شروعات کېږي د یو 5 کسانو نه چې هغوی په یو کمره کې قید وي او هغه ډېره سنسان کمره وي چې هغوی په هوش کې راشي نو هغوی خپل ځان چې وګوري د هغوی مخونو ته د اوسپنې تانبې اچولي وي او مرۍ ته یې ولې غټ غټ زنځیرونه اچولي وي او هغه زنځیرونه سیده تللي یو ارې سره ټچ شوي وو چې هغه اره تاویږي او دوی د ځان طرف ته راکاږي او دې کې اچانک یو اواز راشي دا ورته ووایي چې خپله ګناه قبوله کړې نو ژوندي به پاتې شئ خو د دې ځای د قانون ماتولو کوشش هم وکړو نو انجام به هم ډېر زیات خراب وي دراصل په دې کمره کې چې دا کم کسان دي هغوی په خپل ژوند کې داسې جرمونه کړو چې دوی ته پې څه پچتاوه نه وه او نن به دوی ته د دې د جرمونو سزا میلاویږي د دوی په مخونو چې دا کمه تانبه ده په دې کې یو سور لایټ ولګي او هغه ځای کې هغه ارې شروع شي چې د دوی مرۍ ته کم زنځیرونه دي د هغې په ذریعه باندې دوی د هغې ارې طرف ته راښکلي کېږي او دوی سره صرف 15 سکنډه وي خو په دوی کې دوی خپله ګناه قبول نه کړه نو دوی به دلته مړه کړي اوس دلته ټول دا خپل کوشش کوي چې د دې ځای نه ځان بچ کړو خو د دوی هغه کوشش ناکامه شي ولې چې دوی به دلته خپله ګناه ضرور قبلوي نو دې کې دا عینه نومې جینۍ په دې لوبه باندې پوه شي نو هغه ډېر په یاره باندې هغه ارې طرف ته لاس ورجوخ کړي چې دې سره د دې دا لاس زخمي شي نو چې څنګه د دې دا لاس زخمي شي چې کم سور لایټ و هغه شین شي او هغه ارې ودرېږي نو دغسې دا نور هم دغسې وکړي چې دې سره دغه ارې ودرېږي په دې کې یو بل سړی وي هغه لا اوس هم بېهوشه وي او هغه چې راپاسي نو هغه په دې لوبه باندې نه پوهي او هغه چې کله پوهېدو نو هغه هغه ارې ته ورجوخ شوي وي او دغه ځای کې هغه مړ شي بل خوا دغه څلور کسان هغې ته په خپله دروازه کولو شي نو د سکون ساه غشتو نه مخکې هغې مخې ته یو بل جان لیوه ګیم وي نو هغې پوه شي چې اصلي لوبه خو شروع کېدو والا ده بل خوا په ښار کې ډېره یره خوره شي ولې چې یو لاش د پل د لاندې ځوړند وي او دغه لاش و چې کم کس په هغه مرګي لوبه کې مړ شو نو ډاکټران چې دا کیس وګوري ډېر زیات حیرانه شي او دا کیس انسپکټر هیلورن او انسپکټر هنټر ته په حواله کړي هیلورن یو ډېر غوسناک سړی و نو هغې زر خپل کار شروع کړي او هغه لاش پوسټمارټم ته ولیږي نو هلته چې دغه لاش جانچ کوي نو ډاکټران چې د هغه د مخ نه هغه تانبه درکړي نو قاتل هغه ډېر بې رحمۍ سره قتل کړي وي او بله د حیرانۍ خبره دا وه چې د هغه په مرۍ کې یو یو اس بي میلو شوه نو دوی چې هغه یو اس بي په لیپټاپ کې ولګوي نو هغې کې یو وایس ریکارډر وي او هغې کې دا لیکلي وي چې اصلي لوبه خو شروع کېدو والا ده او دا لوبه به تر هغې پورې وي چې تر څو پورې بېګناو ته خپل حق نه میلو شوی نو انسپکټر چې هغه اواز اوري هغه ډېر زیات حیرانه شي ولې چې دا 10 کاله مخکې یو سړی مړ شوی چې د هغه جون کریمر نوم و دا د هغه اواز دی او ټول ډېر زیات حیرانه وي چې یو 10 کاله مخکې سړی د هغه اواز نن څه کوي نو هغې ته داسې لګېدو چې کیدای شي هغه نه مړ شوی بل خوا موږ د هغه څلور کسان ښیي چې هغوی په هغه ځای کې ولاړ وي او ډېر زیات تېرېدلي وي دې کې اچانک ډېر عجیبه شي د دوی طرف ته را روان وي چې دا بل څه نه بلکې یو ګوډی وي او هغې غاړې ته یو سپین کاغذ اچولي و په هغې دا لیکلي چې کنفیس یعنې خپل جرم ومنې خو دوی ډېر زیات حیرانه وي چې آخر د دې مطلب څه دی دې کې اچانک دا بل جالم اکټیویټ شي او دا زنځیرونه بیا دوی د ځان طرف ته راکاږي او دا گیم د تیر گیم نه ډېر زیات خطرناک دی او د دوی به هله زندګي بچ کېږي چې دوی خپل جرم قبول کړي خو دې کې یو میچ نومې هلک هغه خپله حوصله بیلي او هغه خپل جرم قبول کړي او هغه دا ووایي چې ما په $600 باندې په یو کس باندې بایک خرڅ کړی و د هغې بریکونو کار نه کو د دې د وجې هغه هلک اکسیډنټ وکړو مړ شو خو دلته میچ پوره ګناه قبول نه کړي هغه وایي چې غلطي د هغې هلک و چې تیز بایک باندې روان و د دې گیم خاصیت دا دی چې دا خلک په رښتیا ویلو باندې مجبوروي نو میچ چې څنګه خپل جرم قبول کړي دغه کې اچانک هغه مشینان ودرېږي نو دوی چې د بره طرف ته وګوري د مخونو نه یې رنګونه والوځي ولې چې دوی ته پته ولګېده چې اوس څه کېدو والا دي دې کې اچانک د دوی مخې ته 3 انجکشنې راشي او دغه ځای کې یو ټیپ وي چې میچ هغه پلی کړي نو په هغې کې دغه قاتل اواز وي هغه ورته دا ووایي چې په تاسو کې یو کس د یو ښځې نه پرس پټ کړی و چې په هغې کې د هغې د سابندۍ مشین و او بیا هغه پرس هم داسې خطا کو چې د هغې ښځې د سابندۍ د وجې مرګ وشو او چې چا دا ګناه کړی و هغه دغه ښځه هم داسې پرېښود او د هغه ځای نه وتښتېدو او هغه ورته ده ووایي چې نن د دې جرم سزا هغې ته ورکولو والا ده او هغه ورته ده ووایي چې ستاسو مخې ته دا کمې 3 انجکشنې دي په دې کې په 2 کې زهر دي نو تاسو داسې کولی شئ چې هغه بې زهرو انجکشن دغه ګناهګار کس له ووښئ نو تاسو ټول به بچ شئ نو دوی چې دا ووري ډېر زیات یېرېدلي وي ولې چې دوی ته دا پته نه وه چې په کم کې زهر دي او دا مو ته پته نه چې ګنهګار څوک دی خو دغه ځای کې د دې ټولو نظر په کارلي باندې ورپروزي ولې چې هغه ډېره زیاته یېرېدلي وي نو دلته دوی پوه شي چې قاتل هم دا ده دغه ځای کې ریان دا 3 وانه انجکشنې راواخلي او کارلي ته ووایي چې په دې کې یو ته چوز کا نو کارلي چې دا مرګ دومره د جوخ نه وویني نو هغه ورته وایي چې نه زه داسې نشم کولی خو دغه ځای کې دوی بحث شروع کړي وي او ریان کارلي ته وایي چې یو انجکشن چوز کا خو کارلي ډېره زیاته یېرېدلي وي دغه ځای کې مشین بیا اکټیویټ شي او زنځیرونه دوی د بره طرف ته راکاږي چې دا ټول په هوا کې ځوړند شو د دې د وجې دوی ته ساه غشتل هم ډېر زیات مشکله شو خو دغه ځای کې ریان حوصله وکړي او هغه 3 وانه انجکشنه کارلي له په مرۍ کې ور ومنډي چې دې سره د دې هغه جالونه کولو شي او هغه زهر خپل اثر شروع کو چې د کارلي په پوزه او په سترګو باندې وینه راتلل شروع شي او اخر کار هغه هم پکې مړه شي اوس دوی 3 کسان پاتې شي چې یو بل کمرې ته راغلل او دا د مرګ لوبه لا اوس هم نه ختمه خو دغه ځای کې یو دروازه وي چې په هغې لیکلي چې په دې بهر وتې شي خو
ریان ته داسې لګېدو چې دغه قاتل مونږه کنفیوز کوي او هغه ته داسې لګېدو چې دا د بهر وتو لار نه ده. هغې نه پس هغه بیلچې راواخلي او هغه دا وایي چې د دې دروازې تاله به ماتوم او بهر به وځمه. نو دا دوه کسان ورته وایي چې داسې مه کوه. خو ریان ورته وایي چې نه دا د هغې قاتل چال دی او د دوی منځ کې بحث شروع وي. خو دغه ځای کې ریان په بیلچې چې څنګه هغه تاله ماتې دې کې لاندې تختې ماتې شي او د ده خپه ښکته لاړه شي چې ښکته یو جال لګېدلی وي چې د هغه خپه په سیخونو کې ګیره شي او هغه چې به څومره خپل ځان د خلاصولو کوشش کوو نو هغه تارونه به نور مضبوطېدل چې دې سره به د هغه خپې ډېر زور اغشتو او د درد د لاسه به ریان ډېرې زیاتې چغې والې. نو میچ چې دا وګوري هغه بیلچې راواخلي او د هغه جال د ماتولو کوشش یې کوو خو هغه چې څنګه هغه ځای مات کړي نو هغه ځای کې یو بل ټیپ ریکارډر پروت وي خو میچ د یارې د لاسه هغه ټیپ نه راغشتو ولې چې هغه دا وایي کو لاس مې ورښکته کړو زما لاس په دې سیخونو کې ګیر شو. خو ریان د درد د لاسه ډېرې زیاتې چغې وهلې. نو میچ همت وکړي او هغه ټیپ راواخلي چې په هغې کې دغه قاتل اواز وي. نو هغه قاتل دا وایي او خاص کر ریان ته دا وایي کو ته غواړې چې ستا د خپه خلاصه شي نو دغه ځای کې یو لیور دی هغه راکاږه نو ته به آزاد شي. نو ریان چې دا خبره ووري هغه ډېر زیات ویریږي چې د آزاد نه د مطلب څه دی. بل خوا دا دوه کسان چې کم دي هغې د بهر وتو لاره معلوموله. نو هغې دواړه یو ډېرې وړې کمرې ته راشي چې د هغې دروازه اچانک بنده شي او هغه ځای کې یو سکرین ولګي او په هغې باندې هغه ګوډاګي شکل والا کس راشي او هغه ورته دا ووایي چې اوس د ټولو نه خطرناکه لوبه شروع کېدو والا ده خو تاسو دواړه غواړئ چې موږ ژوندي پاتې شو. نو دا کار د ریان په لاس کې دی ولې چې ریان به هغه لیور راکاږي نو ستاسو دا دروازه به هم کولو شي او د ریان خپه به هم راخلاصه شي او چې دا وایي نو هغه سکرین بند شي او د بره نه تیزۍ سره غنم راتلل شروع شي او لږ وخت کې هغه ځای د غنمو نه ډک شي چې دا دواړه په غنمو کې گیر وي او عین تیزۍ سره چغې وهي او ریان ته وایي چې دغه لیور راکاږه. خو ریان ډېر زیات یریدلی وي او هغه دا وایي که ما دغه لیور راخ کو نو ما سره څه ونه شي. خو دغه ځای کې اچانک د بره نه ډېر خطرناک هتیار د دوی طرف ته راغورځېدل شروع شي او دې کې یو چاړه د میچ په اوږه راپرېوځي. نو دا دواړه د درد د لاسه ډېرې زیاتې چغې شروع کړي او ریان ته وایي چې دغه لیور راکاږه. نو هغه چې د عین او د میچ چغې اوري نو هغې سره هغه ډېر زیات مجبوره شي او هغه یو چغه ووایي او هغه لیور راکاږي چې دې سره چې د ده کم خپو نه هغه تارونه تو شوي و هغې د وجې د ده د خپه کټ شي او دې د خپلې خپې قرباني ورکړي او خپل دواړه دوستان بچ کړي. بل طرف ته د پولیس جام شروع وي خو هغې ته څه لار میلو نه شي او لږ وخت پس هغې ته د کارلي لاش هم میلو شي. خو د حیرانۍ خبره دا وه چې د هغې دواړو لاشونه په نوکونو کې لږه شان وینه وه او هغه وینه د ټیسټ دپاره لیب ته ولیږي. چې کله ټیسټ راشي نو د حیرانۍ خبره دا وه چې د هغې ډي ان اے هغه 10 کاله مخکې چې کوم سړی مړ شوی جون کریمر هغه سره میلاوېده. نو دلته د انسپکټر شک نور هم ګهره شي او هغه سیده شک د یو بل جینۍ باندې لاړ شي چې هغې په لیب کې کار کوو چې د هغې الینور نوم وي چې هغه د جون کریمر د جالونو ډېره زیاته دیوانه وه. نو د دې د وجې دغه بل انسپکټر چې کوم دی هغه د سبنک د وجې په دې باندې نظر ساتل شروع کړي. نو په جانچ کې هغې ته د یو داسې بیسمنټ باره کې پته ولګي چې هغه ځای کې الینور د جون کریمر چې کوم جالونه دي د هغې کاپي یې جوړه کړې وه. انسپکټر چې دا وګوري نو هغه پوه شي چې د الینور ضرور د نوې قاتل سره څه تعلق شته. بل طرف ته مونږ هغه درې واڼه وینو چې هغې لا فلحال سیف دي خو دغه ځای کې میچ د یو ټریکټر بانټ کولو کی او هغه ځای کې یو ټیپ میلو شي. نو هغه چې څنګه هغه ټیپ راخلي دی کې اچانک یو بل هتیار اکټیویټ شي د ده خپه ګیره کې او دی الټه ځوړن کی او په هغه ټیپ کې دا ویل کېږي چې میچ چې کم دی هغه خپله نیمه ګناه قبوله کړې ده ولې چې د کم بایک په هغه هلک باندې خرڅ کړو د هغې یو بایک نه بلکې دواړو بریکونو کار نه کوو. خو د لالچ د وجې میچ دغې هلک ته دا ونه وي او دلته خطرناکه خبره دا وه چې دا هلک بل څوک نه بلکې د دغه قاتل رواره و چې کم بایک د ده د دې رواره د مرګ سبب جوړ شوی هغه بایک دروړی وي او یو ډېر خطرناک جان لیوه ماشین یې جوړ کړی وي. خو قاتل ورته بیا مو وایي که ته ژوندی اوسېدل غواړې نو ته به د دغې بایک بریک رانیسې چې د هغې د نیوو نه پس په دغه ماشین ودرېږي. خو دا ډېره زیاته مشکله وه خو عین حاضر یو سیخ راواخلي او هغه د هغې بایک په رمز کې ورکړي چې دې سره هغه ټایر ودرېږي او هغه ماشین هم ودرېږي. خو لږ ساعت بعد هغه ټایر ډېر تیزۍ سره تاوېدل شروع شي چې هغه ماشین هم ډېر تیز تاوېدل شروع شي او اوس د میچ بچ کېدل ناممکنه دي چې لږ وخت پس میچ هم د دغې جال د وجې مړ شي. بل خوا په خلکو کې ډېره زیاته یره خوره شوې وي. نو د دې یرې کمولو دپاره پولیس د جون کریمر قبر کولاولو والا و چې وګوري چې دغه لاش تم و که نه. نو دوی چې قبر کولو کي او تابوت کې وګوري نو هغې کې بل لاش پروت وي. نو پولیس چې دا وګوري هغې ډېر زیات حیرانه وي چې آخر یو 10 کاله مخکې سړی مړ شوی دی چې د هغه جرم سره تعلق دی او د هغه په اواز باندې یو ډېر خطرناک گیم شروع دی او اوس د هغه په تابوت کې یو بل لاش پروت دی. نو دغه انسپکټر چې دا وګوري هغه پوه شي چې د دې گیم د شاته د یو کس نه بلکې د پوره ټیم کار دی او هغه چې د دې د شاته ضرور ډاکټر لوګن او د الینور لاس دی. نو هغې په هغه سیکرټ بیس باندې چاپه ووخي چې هغه ځای کې دوی د هر ځای ډېر دھیان سره جانچ کوي
دغه ځای کې د انسپکټر نظر په یو سیکرټ ځای باندې ورشي چې هغه غزه سویچ راکاږي نو یو ډیر عجیب لاش د مخه تراشي او دا لاش د بل چانه بلکې د میچ او ز ټولو نه خطرناک خبره دا و چې هغه د مرګ کېل لا اوس هم نه دی بند شوی مونږ هغه دوه کسان وینو ریان او اینا جانچ کوي دا غزه چې اخر د دې نه څنګه وځو هغه اخر بلشیرا واخلي او دا دروازې ماتولو کوشش کوي چې لکه څنګه هغه دروازه کولو کې نو هغه ته داسې لګیدو چې زه بهر راووتم خو دغه ځای کې یو سړی چې هغه د خنزیر ماسک اچولی وي هغه په اینا باندې حمله وکړي او بهوش کی نو چې کله اینا په هوش کې راشي نو دا غیخ په زنجیر سره تړلې شوی وي او هغه ځای کې ریان هم وي د دوی مخه تاغه قاتل ولاړو او دا قاتل بل څوک نه بلکې جون کریمر چې لس کاله مخکې هغه مړ شوی نو اینا چې دا وګوري هغه ډیر زیاته حیران شي چې دا څنګه کېدی شي او جون کریمر هغه ځای کې ریان ته وایي چې ستا ګناه دا ده چې ته کله په سکول کې نو تا شراب څکلیو او هغه ټایم کې تا اکسیډنټ کړیو او دا غي الزام تا هغه ډرایور باندې ولګو چې هغه مړ شو خو ټولو نه خطرناک جرم د اینا و دا غي ماشومو چې هغه به یو شان جړل نو دا ته د جړانه تنگ راغله په مخ ور له بالغ کې دو ساور له بند کې عمرې کی او دا غي نه پس دا مرګ الزام په خپل خاوند باندې ولګي چې هغه خاوند هم دا برداشت نه کوي هغه ځان پانسی کی او زه دوه ته د خپل ګناه سزا ملاوي والا ده نو جون یو شوټګن را واخلي او هغه یو ګولې را واخلي او ورته دا و چې دا د آزادۍ چابي ده او هغه نه پس هغه ګولې په هغه شوټګن کې واچي او هغه شوټګن هغه ځای کې کیدی او بهر روزو دروازه دوی پسې بند کی نو چې دا دوه دا وګوري اینا بغیر د ټایم ضایع کول هغه ټوپک را واخلي او دریان طرف ته ونیسي قرآن وته پیره کې وی چې دا سه مکوا دا دغه قاتل چال کې دی شي خو اینا ته پوره یقینو چې مخامخ کس ملکم نو ځوان دیو سي دی شمه هغه نه پس هغه سترګې پټي کې چې څنګه دس کول والای چې دغه ځکه په دې شوټګن کې الټا ګولې وچلی او اینا پیولګي وغه غزه کې مړ شي او ریان بچ شي هغه ټول نه بد قسمت سړیو ولې چې پاغه ګولې کې د دروازې چابي وا خو دې دوانو ته پته ونه لګید د دې باره کې بل خو لوګن او الینور هغه به سرور سي چې کمزې کې دا خونی کېل شروع خو دوی ته دا پته نه و چې دوی پسې شاته هغه انسپکټر هم را روان دی لږ وخت په ځا درې ونه عام سامنے شي او هغه انسپکټر لوګن باندې تمانچه یې خوي خو لوګن دغه ځای کې اچانک د خپل ځان بچکولو کوشش کوي چې دې کې په انسپکټر غزارو کې لوګن بهوش کی او الینور دغه ځای نه تختیدلی وي خو دغه ځای کې په انسپکټر باندې حمله وشي او هغه ما غځای کې بهوش شي او هغه انسپکټر چې په هوش کې راشي نو دغه مړی ته ډیر عجیب شي ز چولی وي چې دغه مخ ته لوګن هم ولاړ وي او هغه ځای کې دغه قاتل आवाज راشي او ورته دا وایي چې دا اخیری راوند دی او بچکیږي باغ کاس ته کم خپل جرم قبول کی دغه انسپکټر د لوګن طرف ته چې کوم بټن وي هغه دباو چې لوګن هغه ماشين ځان طرف ته شاته راکاږي او هغه ځکه لیزر بلیډ اکټیویټ شي هغه چې مرګ د دومره جوخ نو ویني هغه ډیر زیات ویریږي هغه دا وایي چې کله په هسپتال کې ما ایکس ری جوړولې نو هغه ټایم کې ما د جون کریمر ایکس ری چې کومه وا په غلطۍ کې رانه بدل شوی و د دې د وجې داغه په وخت باندې د کینسر علاج ونه شو او داغه بیماری زیاته شو او هغه چې دا وایي نو هغه لیزر د مړی طرف ته راشي چې دې سره د مړی کټ شي اوس باری وي داغه انسپکټر نو هغه ماشين ځان طرف ته شاته راکاږي چې هغه ډیر زیات ویریږي خپل ګناه زر زر قبول شروع کی چې دې سره هغه لیزر بند شي نو هغه انسپکټر په خندا شي خو دلته ټولو نه حیران کون خبره دا وه چې لوګن په وینه کې لت پت وي او راپاسي اصل کې د چې دا کم ماشين لګولو او د چې دا کم لیزر دا نکلی او په دې کې وینم نکلی و او د لوګن میشن دا و چې په دغه انسپکټر باندې خپل ګناه قبول کی دراصل لامونږ چې کم د 15 کسانو گیم وکړو دا 10 کاله مخکې شوی او دا جون کریمر په خپل ډیزاین کړو چې دا د اخري گیم او لوګن چې کم دی دراصل دا اخري کسو چې کم په ډومبي گیم کې اخري پاتې شوی چې جون کریمر په ټیم باندې راغلو دی بچ کړو ولې چې لوګن ناغه ایکس ری غلطي سره بدلې شوی وي د دې د وجه جون دا غي علاج کی او هغه نه پس لوګن د سره شامل شي او په دې میشن کې وسره کار کوي ولې چې د دې انسپکټر د وجه یو کریمینل د خزم مړ کړی و د دې د وجه لوګن دا کېل دوباره ډیزاین کی چې دا انسپکټر گیر کو او لږ وخت پس لوګن هغه جال اکټیویټ کی او هغه لیزر د وجه دا انسپکټر سر لکه د اندوانې په شان ټوکړو کې کټ شي او دې سره دا د مرګ لوبه همیشه د پاره ختم شي دوستانو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دا چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ